طالبانو کندوز کې د منصوري په نوم د ځانګړو ځواکونو مجهزه قطعه جوړه کړه چې هوایي ځواکونه هم لري. بلخوا بدخشان کې د ځانمرګو قطعه جوړه کړې. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان اسلامي امارات ویاند وایي چې د کندوز هوایي ډګر لپاره یې ځانګړې منصوري قطعه په مجهزو وسلو سمبال د یاد ډګر د امنیت ساتنې لپاره وګمارله. د افغانستان اسلامي امارات ویاند وایي چې د کندوز هوایي ډګر لپاره یې ځانګړې منصوري قطعه په مجهزو وسلو سمبال د یاد ډګر د امنیت ساتنې لپاره وګمارله. هغه ویلي چې 100 کسه هوایي ځواک تر مسلکي زده کړو وروسته په مجهزو وسلو سمبال د یاد ډګر د امنیت ساتلو او د اړتیا پر مهال د عملیاتو کولو لپاره چمتو او په دنده وګمارل شو. د طالبانو منصوري ځواک قطعه د هوایي ډګرونو، اوبو بندونو او نورو عامه شتمنیو د خوندیتوب لپاره ځانګړې شوې قطعه ده. تر دې وړاندې طالبانو د کابل ښار د امنیت ساتنو لپاره فاتح ځواک او بدري لښکر ګمارلي وو. طالبان وایي چې دوی د مسلکي عسکرو د روزلو پروسه پیل کړې او ډیر ژر به د هېواد د ټولو ولایتونو د امنیت ساتلو لپاره وګماري. بلخوا د بي بي سي د راپور له مخې طالبانو بدخشان کې د ځانمرګو یوه قطعه جوړه کړې چې یاد ولایت او د هغه تر څیرمه نور ولایتونه تر خپل بشپړ کنټرول لاندې راوړي. د راپور له مخې د بدري په شمول د طالبانو یادې قطعې تر ټولو لوی شرط دا دی چې په دې قطعاتو کې د شمولیت مخکې دا ومني چې ځانمرګي برید لپاره چمتو دي او هر کله چې پرې غږ وکړي نو دوی به چمتو اوسي. د طالبانو یادې قطعې د شمال خلکو د تود هرکلي سره مخ شوي او وایي چې طالبانو ته پکار ده چې یادو قطعاتو کې د پخوانیو ځانګړو ځواکونو کسان هم جذب کړي. په همدې حال د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب ویلي چې د طالبانو لیکې به تصفیه شي. بیکاره شخصي ګټې پالونکي او مفسدین به د طالبانو له لیکو شړل کیږي. تاسو د طالبانو د یادو قطعاتو په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.